وإلى مدين أخاهم شعيبا أو ليقلوا مدين ولوتا رور داغوي شعيب عليه السلام قالوا يا قوم اعبدوا الله يا قوم زما بندگی وکید الله ما لكم من إله غيره نشتی تاسو در سوک حقدار د بندگی سوا داغنا ولا تنقصوا المكيال والميزان او مکموی پیمانا او تلا إني أراكم بخير يقينا زينم تاسو لرا ومالداري کی یا یقینا زینم تاسو لره په ښه حال کې دا خو موږ مخکې ویلو که نه چې د شعیب علیه السلام په قوم کې د شرک سره بله کومه غټه ګناه وه ناب تول کې کمې زیاتې کول بله موږ بله هم ذکر کړی لارو کې به ناسو شوکې به یې کول نو هغه ورته وایي چې تاسو دا کمې زیاتې ولې کوئ په ناب تول کې حالانکې زه خو ستاسو مالي حالات ډېر ښه ینم الله در ښه دنیا در کړې ده ښه مال شتي وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط او یقینا یریږم زه په تاسو د عذاب د ورځې راګیرونکي نه ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط او ای قوم زما پوره کوئ پیمانه او تله په انصاف سره ولا تبخسوا الناس أشياءهم او مه کموئ د خلکو نه شیزونه د هغوی ولا تعثوا في الأرض مفسدين او مگرزی پزمکه کی فساد کونکی بقیت الله خیر لکم باقی مانده گٹھا دا اللہ غورد تاسو لرا څه مطلب دی کیدیش بچت ګوره ناب ټول کې کمې زیاتې مه کوئ که تاسو انصاف وکئ که نه هم به تاسو ګټه تجارت کې خو ګټه شته که اگر که هغه ګټه لږه ده خو هغه به ستاسو لپاره وګورئ ان کنتم مؤمنین که ای تاسو مؤمنان وما انا علیکم بحفیظ او نه یم زه په تاسو ساتونکی زما کار صرف بیانول دي قالوا هغوی ووی یا شعیبه الصلاتک تأمرک ایا مونځ ستا حکم کوي تا ته هغه ته چې دا منځونه کې د دې دپاره کې دا نن سبا هم دا بېدینه ګوره د نیکانو ته وایي وایي ته چې دا دینداري کې تا ته دا ووایه ته چې دا مونځ اودس کې ته چې دا درسونه تا چې دا ګیره پرېښودې وایي مونځ ستا حکم کوي تا ته ان نترک ما یعبد آباؤنا چې پرېږدو موږ هغه څه چې بندګي کوله پلارانو زموږ یعنی زګه پریدو منظور تا ته دا وخوه او دا خبره خو صحیح ده ها غلطه ده منظور هغه ته دا خولی او که نه وخولی دا ورته خولی و چې دغه طریقه به پرېږدئ د پلار نیکه دا کومه چې شرکي طریقه ده او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا پرېږدو دا چې وکړو په مالونو خپلو کې څه کار چې موږ غواړو دا خپله مرضي پرېږدو اوس به دې ته به کې ګورو چې دا حلال دی او دا حرام دی او دا مه کوه او دا کوه انک لانت الحلیم الرشید یقینا ته خامخا ته خو ډېر صبرناک هوښیار یې صفت یې وله بیان کو استهزا پته کله سړی غوسه شي چاته وایي که نه ډېر ته خو ډېر هوښیار یې ښه صفت وله کوي یعنی دلته درته وایي چې ته ښه هوښیار یې معنی ته کم عقل چې موږ ته دا خبرې کړي قالوا يا قوم زما أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أي سوچ کړی تاسو که یم زه په ښکاره دلیل باندې د طرف د رب زمانه ورزقني منه رزقا حسنا او راکړی ما ته د خپل طرف نه رزق ښایسته رزق ښایسته کې هر سره دا وحیم رزق دی او عزت او خوراک اور څه وی سوچ وکئ خلاصې دا ده وی سوچ وکئ چې الله دا دومره احسانات ما سره کړي دي او زه په دلیل باندې یم نو ماله به دا جایز وي چې زه د الله دغه وحي بعض خبرې پټې کړم تاسو ته ونه کړم ځکه تاسو پرې خفه کېږئ هغوی وی که نه وی موږ ته به
دا نه وي چې د پلار نیکه دغه لار پرېږدي د بوتانو بندګي یوه موږ ته به د ناب ټول دا خبره نه کوې هغه ورته وایي دا څنګه کېدی شي چې الله ما سره دومره ښه وکړي زه اوس په وحي کې خیانت وکړم بله دا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه او نه غواړم زه چې مخالفت وکړم ستاسو نه مطلب لاړ شم هغه کار ته چې منع کوم تاسو د هغې نه یا وکړم هغه کار چې منع کوم تاسو د هغې نه او داسې هم نه کوم چې تاسو د یو کار نه منع کوم او پخپله یې کوم مخکې څو ځایونو کې دا نصیحت ذکر شوی دی چې داعي او علم به اول پخپله عمل کوي او دا خو واضح ده چې ته په خپله خبره عمل ونه کړې نو بل به څه عمل وکړي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت نه غواړم مګر اصلاح کول څومره چې طاقت لرمه نو زه څه غواړم اصلاح کول غواړم ما استطعت نه دا خبر راووته چې داعي به صرف خپل محنت کوي بس څومره محنت به کوي څومره چې په وس کې مخکې کار د الله دی ځکه ووی وما توفیقي الا بالله او نه دی توفیق زما مگر په الله دی یعنی که الله توفیق را نه کړو نو زه هېڅ هم نشم کولی او دا خبره یاده کړئ ګوره فایده چې کله ستا په زړه کې دا خبره وکړه چې توفیق د الله د طرف نه دی او چې هغه نه یې کړی نه کېږي او زه خو صرف بیان کوم رب العالمین به ستا په خبرو کې اثر واچوي خو چې کله دې ځان ته کتو چې کمال زما دی زما د انداز دی زما د علم دی او دا دی او دغه دی رب العالمین به ستا په خبرو کې اثر نه اچوي علیه توکلت خاص په هغه ما ځان سپارلی دی ویلی یونیب او خاص هغه ته به ورګرځم ویا قوم زما لا یجرمنکم شقاقی په ګناه کې دې وانه چې تاسو لره دشمني زما یا راګرم دي نه کي تاسو لره دشمني زما ان یصیبکم چې وبرسیږي تاسو ته مثل ما اصاب قوم نوح پشان دا عذاب چې رسېدلی و قوم د نوح علیه السلام ته او قوم هود او قوم د هود علیه السلام او قوم صالح او قوم د صالح علیه السلام وما قوم لوط منکم ببعید او نه دی قوم د لوط علیه السلام ستاسو نه لري نصیحت یې ورته وکړو وایي داسې نه چې زما په دشمنۍ کې ډوب شئ او سوچ هم نه او دا عذابونه باندې راشي لکه دا به پوخانو چې راغلي ځکه چې تاسو خو زما دشمنۍ وړاندې کړي یې دغه طرف ته هم سوچ نشتی چې ګوره الله داسې عذاب هم راوستی شي واستغفروا ربکم او بخنه غواړئ د خپل رب نه ثم توبوا الیه بیا توبه وباسئ هغه ته ان ربي رحیم ودود یقینا رب زما مهربانه دی ډېره مینه کوونکی دی ګوره دم قوم ته د استغفار ویلي ده دا دومره لوی عبادت دی قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول نپویگو منگ پډیرو هغه خبرو چې ته وې یاره وستا دا خبرې څه واضح نه دي او دا یو پیغمبر دی چې دته خطیب الانبیا ویل کېږي د انبیاو خطیب دل الله یو ناشنا فصاحت او بلاغت ورکړي هغه فصیح او بلیغ ته دوی موږ ستا په خبرو نه پوهېږو دا نن سبا دا چې څوک متعصبه یې کړه او په خپله ګمراهۍ کې ورننوتی دته چې ته څه خبرې وکړې ښه واضحه یاره څه ووایه پوه نه شو موږ نو دوی وایي موږ نه پوهېږو ستا په ډېرو خبرو دی ورته هم نه وي چې په دې بعضو پوه نه شو ستا دا کومې خبرې چې ته کوې په دې وایي په ډېرو موږ نه پوهېږو په دې کې وإنا لنراك فينا ضعيفا او یقینا من خامخا اینو تا لره په من کې کمزورې ملګري دې هم نشتي او نه موږ تا نه یېرېږو چې تا ته په دې نظر ګورو چې ته به موږ زوروري
ولولا رهتك وكچرت نوي قبيلستا لرجمنا خامخا پکانو بوشتلوي منگتا فائدہ دا قبیلی گور دائی خوا داعی و عالم چی کلا پا علاقہ کی پا زورور نسب کی پا عزتمن قوم کی داگی فائدہ ہو دائی وی منگ بتا وجہ لے خو مشکل سدے استادا قوم وما انت علینا بعزیز و نیتا بمنگ باندی عزتمن کتا منگ پر خود سرت نوائی نو دا پا دینا چی منگ ستا عزت کو دا خو منگ ستا دا قوم عزت کو قالو یا قوم قوم زمان عرهتی اعز علیکم من اللہ ایا قبیلہ زما دیر عزت من دا پتاسو دا اللہ نا دا اللہ عزت ورین کوئی واتخذتموه وراءکم ظہریا او نیول دیتاسو آگا ورستو دا زاننا شاعت غرزو لئی شوے مانا دا اللہ وحی دا اللہ کتاب اگر تاسو شاعت غرزو لی دی دا اللہ نمانی اوائی چی قوم دیسی و قوم دا ان ربی بما تعملون محیط یقینا رب زما پاگا عملونو چی تاسوی کوئی راگیرون کے دے چکل ونشون آخرنی خبرہ ویا قوم اعملوا على مكانتكم او یا قوم زما عمل کوئی پا طریقی خپلی انی عامل یقینا زا عمل کون کیما زما خپل طریقہ دستاسو خپلی سوف تعلمون زرد چی پوہ بشی من یاتیه عذاب چی چاہتا برازی عذاب یخزی چی وبے شرمی ومن هو کاذب و سوک دے دروغ جن وارتقیبو و انتظار کوئی انی معکم رقیب یقینا زتا اسر انتظار کون کنیما ولما جاء امرنا وهر کل چراغ حکم زمن نجینا شعیبا خلاصکو من شعیب علیہ السلام والذین آمنوا معا او اغا کسان چی ایمان راوڑے و داغ سرا برحمت منا برحمت سر زمن دا طرفنا واخذت الذین ظلموا الصیحا او راونی والاغا کسان چی ظلم کڑے و چگی دلتا اللہ عذاب گور چگا ذکر کردے چگا و زلزلہ بلسی کے برائشی چا اللہ رب العزت دا وریزو نپی وور راڑولے نو علتا ابرز ما تاستوی چی دا علماء بیسا وضاحتو ندی وی دے دو قومونو تتلاو یو داو یو بل او سو کوئی چی دا دوان عذابونو بد یو قوم راگلی دی و اللہ یو ذکی یو عذاب ذکر کرے بل ذکی بل ذکر کرے فاصبحوا فی دیارهم جاثمین نو گرزید البکورونو خبلو کی پڑمخ پراتا کأن لم یغنو فیها گویا کی نوسی دلی پدغ کورنو کی ایسے ختم شو الا بعدا لمدین خبردار حلاکت مدین والو لرا کما باید ثمود لکا سنگچی حلاک شو سمودیان